اکثر سیکولران او مهددین دا سوالو کې چې ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو نبی د اسلام آخري نبی او بیا داسې ویل کېږي چې دنه بهترین انسان بل په دنیا کې قدم نه دی ښی، نو څه امکان لري چې 9 کلنې جنۍ سره واده وکړي؟ دوی چې کله دا پوښتنه کوي یا دا کله دا انتقاد نیسي، دوی اوسنۍ جامعه په نظر کې نیسي، یعنی 2019 او شلم کال دا حالت، دا ژوند، دا موټر، دا هر څه نه. موږ چې کله کوم حالت باندې سوال لاندې راولو، باید موږ بیرته همغه تاریخ ته لاړ شو، همغه بیکګراوند ته لاړ شو او وګورو چې هلته کلچر څه شی و، د ودونو سیسټم څنګه و، خلکو کوم وخت کې ودونه کول، کوم وخت کې مړ کېدل، کوم وخت کې بلوغ ته رسېدل. دا باید یو وکړو. دنه مخکې زه ته راشم، زه غواړم دا ووایم چې په اسلام کې د واده دپاره شرایط دي. هر ملک خپل شرط لري. مثلا اندونیشیا 18 کلن ده، افغانستان 18 کلنې کې جنۍ واده کولی شي، امریکا بعض سټیټونه په 18 کلن دي، بعضې 19 کلن دي، ملیزیا 19 کلن ده همچنان. اوس اسلام څه شی وایي؟ اسلام وایي چې کله هم یو جنۍ وجودي او ذهني تیاره وي هغه واده کولی شي. دا شرط پوره شو. اوس چون اسلام د ټول انسانانو ته راغلی دی، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، یعنی عالمین ته راغلی دی رسول الله او د هغه پیغام، نو موږ نشو کولی چې عمر کېدو. ځکه سیرلیون کې اکثر جنیکانې په 9 کلنۍ کې بلوغ ته رسېږي په دې وخت کې، او په 18 کلنۍ کې او په 20 کلنۍ کې خلک مړ کېږي. یعنی زیات عمر سیرلیون کې ته به عام بعضې افریقن سټیټ وګوري چې ډېر عمر د خلکو 40 دی. نو خلک باید ماتل 60 کلنۍ پورې نه. اسلام وایي چې جنۍ فزیکي او ذهني تیاره وي هغه خپل واده کولی شي. اوس راځو حضرت عایشه ته رضی الله عنها. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سره واده وکړو هغه 9 کلنه وه. بعضې ماډرن مسلم هغه وایي نه هغه 10 نه و، تاسو 10 و نوم بدلې او څه شی کوي غواړي چې 18 کړي، نه هغه 9 وه. اوس به دلیل ورکو وري. ځکه په هغه ټایم کې د غذا فرق کو، حالت چې و فرق کو، ګرمي ډېره وه او اکثر خلک په ګرمي کې زر بلوغ ته رسېږي. نو هغه واده خلک په وخت کې بلوغ ته رسېدل وخت هم. او د ثبوت شی دی، ثبوت به زه اوس وړاندې کوم. موږ اورنټلیست چې خلک چې انتقاد نیسي، اول ترین انتقاد کوونکی په رسول الله باندې ابو لهب و. هغه دا انتقاد ونه نیوه چې تا اول د جنۍ سره واده کړی دی، حتی چون دا عادي مسله وه په هغه ټایم کې. خلک وخت بالغ کېدل، وخت وفات کېدل، او دا هغه ټایم جدا وه ځکه ټوټه هلته اې سی نه وه، موټر نه و، بل څه نه و، ژوند فرق و، کیمیکل چې کوم موږ سپاره ډوډۍ خورو داسې نه و. نو خلک وخت بلوغ ته رسېدل، وخت یې ودونه کول او وخت وفات کېدل. موږ دلایل داسې ډېر پیدا کولی شو. اول بخش دا دی، ورور تا ته دا خبره چا وکړه چې زموږ نبي په دې عمر کې واده کړی؟ مسلمانو کړی که نه؟ صحیح بخاري صحیح مسلم. که چېرې دا موضوع دومره غلطه وای نو به د مسلمان ته دا خبره نه کوله، لیکن موږ په ارزه کې فخر باندې وایو ځکه موږ پوهېږو چې دا خبره غلطه نه ده. یو هم د اسلام دښمنانو حتی ویلیام مور په 19مه پیړۍ کې دا نه دی ویلي چې ولې رسول الله په دې عمر کې واده کړی دی. په کوم وخت کې دا شروع شو؟ په 1950 کال کې، یعنی تقریبا وبخښئ 1850 کال کې. اولین اعتراض چې شروع شو یو انګلیس و چې هغه اعتراض وکړ چې ولې رسول الله په دې وخت کې واده کړی دی او دې جنۍ سره. هغه نه مخکې یو تاریخ هم موږ لرو چې چا اعتراض کړی، ځکه دا خبره عادي وه. حتی که کلونل هسټري خلک ولولي، په کلونل هسټري کې یعنی برټش کلونل هسټري په کامن لا هغوی اناونس کړی وه چې 12 باید د عمر وي د جنۍ. په 18مه پیړۍ یا 19مه پیړۍ د امریکا، برلین، جرمني، مختلف سټیټ د امریکا، دوی 10 کاله عمر و د جنۍ چې واده کولی شي قانوني. نن 18 دی، په 18مه پیړۍ کې 10 کاله وو. همدا اوس هم که ته چې امریکا بعض سټیټ ته وګورې، ایالاتونه وګورې، په 2020 کال کې چې اوس را روان دی، یو میاشت بعد 21مه پیړۍ، جنۍ په 12 کلنۍ کې واده کولی شي. سپیشل میریج اکټ کوم یو کې؟ ټکساس کې کولی شي، واشنګټن کې کولی شي، او نور هم سټیټ کې همچنان 9 سټیټ دي تقریبا څومره چې جنۍ په 12 کلنۍ کې همچنان واده کولی شي. نو اوس بیرته بیا راځو د پرنسپل، د اسلامک پرنسپل چې کوم دی، آیا یو جنۍ چې کله فزیکی او ذهني واده تیاری واده کولی شي؟ بالکل. ازش تیاره وه، بالکل تیاره وه. هغه د غریب سړي لور نه وه. ابوبکر صدیق ماشاءالله مالداره و، قدرت درلودو. بل د موږ مختلف حدیثونه لري، په امام ننوي دام ذکر کړی دی چې عایشه فزیکلی او منټلی دواړه تیاره وه. نو هغه خلک چې دنه مخکې سوال وکړي چې ولې زموږ نبي دا کار کړی، باید په هغه حالت کې ځان ویسي. هغه نه مخکې دوی بیا دا سوال وکړي. که چېرته وګورې په کرسچن هسټري کې مختلف چرچ فادرز و چې په هغوی په وګلنۍ جنیکانو سره واده کړی دی، او دا نه ممکنن دی همدا اوس هم
موږ رپورټ لرو چې څو کاله مخکې یو جنۍ په 8 کلنۍ کې مور شوې ده. یا نه ممکن نه دی. نو موږ نشو کولی چې نننی وخت یا په خپل کوم جامعه کې توسعه افغانستان یا امریکا یا اروپا ته تطبیق کوم نو ملکونو باندې ورشي افریقایي ملکونو ته په 12 کلنۍ کې یو جنۍ مور ده. تاسو ورشي سنټرل افریقا ته نورث افریقا امریکن کنټریز وګورئ هغوی په ډېر کم عمر کې ودونه کولی شي. مقصد څه دی چې د هغوی جامعه حالت د اوبو هر څه د پورې مربوط دی د سوشل لایف پورې. نو زه به دا پوښتنه دي ځکه اکثر د مسلمان داسې وایم چې ته ولې باید بخښنه وغواړې بعض اسلامیک مسلو ته ته باید اصل دا مسله وڅېړې او هغوی نه پوښتنه وکړي چې دا تاریخ سره رقم دی حالت سره رقم دی. نه مخته وده چې نه بالکل د کې بدون د شک نشته دی چې یو انسان ساینس وي شهوت د 13 کلنۍ نه حتی 14 کلنۍ تر 40 او 50 پورې وي هغه نه باد نه وي او د ډېر حکمت انتم حکمت ویلی شي. زه به یو حکمت ذکر کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها سره واده کړی په 53 کې بیا وفات شوی دی په 53 کې 10 کاله سره عمر تیر کړی دی. 10 کاله کې څومره خیر جمع شوی دی څومره خیر جمع شوی. اوس خیر ته متوجه شي ته چې 13 کلنۍ کې باید واده کړی وی نو بیا فقط 2 کاله پاتې کېدل امکان وشو. خیر ته اوس متوجه شي 2210 حدیثونه فقط او فقط عائشه راوي دي. صحابه او هغه ماتماتکس مشکلات ته حلول چې کله به په زکات کې کله به چې په تقسیمات کې خبر راتله هغوی به هغوی ته تلل. نو اوس موږ سره مختلف قوي حدیثونه څو چې لرو عائشه رضی الله عنها نه لرو. دې کې ډېر زیات خیر دی. زه غواړم دې خیر ته هم بحث وکړي چې څومره نور خیر دی واده کې. نوروز صاحب جزاک الله خیرا دغه ډېر قوي ترین دلیل دی یعنی ادنا ترین انسان ته هم چې ووایه که نه ستاسو د خبرو په تایید چې ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام په هغه وخت کې ډېر زیات دښمنانو بالکل او د نن سبا له زمانې نه په هغه وخت کې هم سختترین دښمنانو. یو دښمن د نبي علیه الصلاة والسلام هم په نبي علیه السلام دا اعتراض ونه کړ چې تا ولې وړکۍ جلۍ سره واده وکړه کړی ده. هیڅوک هم دا نشي ثابتولی چې نبي اسلام هغه سختترین دښمن دی هم په دغه بخش کې ګورې هغوی به ادناترینه یو نقطه پیدا کوله. بالکل وبخو اوس لیونی ورته ویلې یعنی مجنون ته هر رقم ساحر ورته ویلې دا مسله باندې بحث نه کړی په دې مسله باندې که نه یو ادناترین غوندې وړکۍ شبهه پیدا کړه او هغې نه بې غټه خبره جوړوله. خو په دغه بخش کې چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې یو وړه غوندې نیوکه هم نه ده شوې دا په دې دلالت کوي چې نبی علیه السلام دا کار غلط کار نه ده کړی. بالکل او دا وخت کم نه دی دا 1400 کاله 1400 کاله که نه یو نفر نه راجګېږي او په نبي علیه السلام دا اعتراض نه کوي. نو ای مسلمانه ته مطمئن اوسېږه چې نبي علیه السلام غلط کار نه ده کړی. او په دویم قدم کې چې کله هم تا باندې دا څوک دا سوال در نه کوي پوه شه چې دا کس دا د اسلام سره ضد لري یا په تعصب کې ده او علم نه لري تاریخ نه لري که نه او په خپله که چیرته دا زور مسله وای یا مثلا د بدنامي خبره وای خو نبی علیه السلام خو وفات شوی نو بیا ولې عایشه رضی الله عنها شکایت نه ده کړې او بیا پلار خلیفه هم د خلیفه هم دی کنه هر څه واک د هغه په لاس کې ده هر څه چیرته یو په خپله باندې نه عایشه رضی الله عنها شکایت کړی له دې نکاح نه ابوبکر صدیق کړی نه کوم صحابي کړی ده نو ته څه فکر کوې چې دغه دښمنانو نه ده کړی دغه دښمنانو نو بیا ولې ته دا فکر کوې چې نبي علیه السلام د غلط کار کړی که نه. او بل مهمه خبر دا ده چې کله هم نبی صلی الله علیه وسلم وفات کېده نو الله جل جلاله په قرآن شریف کې آیات را نازل کړ چې دغه ښځې که چېرته غواړي چې ستا له عهدې نه ازادې سي که نه نو ته په ژوند کې دوی ته طلاق ورکړه دوی دې له تا نه طلاق واخلي خبره به ختمه شي. نو دوی بیا آینده کې کولی شي چې نکاح وکړي هر څه وکړي که نه ازادي به یې ورته. لیکن که چېرته دوی غواړي چې ستا په عهده کې پاتې شي او تاسو وفات شئ نبي صلی الله علیه وسلم وفات شي که نه نو بیا له هغه نه وروسته بیا دوی نشي کولی چې بل چا سره نکاح وکړي. دا د مسلمانانو مورګانې دي میندې دي نو زمونږ مورګانې دي هغه. نو داسې یو مور هغه راجګ نه شو چې زه د دې نبي صلی الله علیه وسلم زه د دې نکاح نه ناراض وم او زه غواړم چې ستا له وفات نه وروسته خپله د خوشحالۍ ژوند شروع کړم صحیح ده او ازاده شم. هغوی وویل چې الله رسوله موږ ته او الله په کار ده صحیح ده الله جل جلاله موږ ته په کار ده او بیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په کار او موږ په دې باندې راضي یو او خوشحاله وي. او بیا خصوصي ډول باندې نبی صلی الله علیه وسلم هغه عایشه رضی الله عنها سره مشوره کوي او ورته وایي چې ګوره ته له پلار سره هم مشوره وکړه ځکه ته ځوانه یې چې دی که نه کېدای شي ستا په زړه کې به ښه نو هغه بیا ژاړي ورته وایي چې د تا نه پورته بهتره انسان ماته څوک کېدلی شي. دا انتخاب خپل خوست دا ورکوي تاسو